عزیزګرو دلته یو بل بوږنونکی کیس روان دی. څوک د خیلونو په منځ کې، څوک د قبیلو په منځ کې جګړې کوي. خدای قرآن ته وګورئ پښتنو، 100 کاله کېږي چې تاسو په انچ ځمکه یو بل سره وژنئ. په زرګونو لاکونو کسان مو سره مړه کړل. څه پیدا شول تاسو ته؟ څه خیر درته ورسېدو؟ هېڅ خیر نه دی رسېدلی. پنجابي درنه په کیلومیټره ځمکه ونیوله، غږ دې نه ورته وکړ، خپل تربور په هېڅ ځمکه پورې نه وولې. دا غیرت نه دی. ننګ وکئ په خپله خاوره، تربور مه وژنه، ورور مه وژنه. دا ورور وژنه بند کئ. هغه معاشرې، هغه سوسایټي چې په تربوروالي ولاړه وي نشي په مخ تللی. دلته که اسلام څوک راوړي، اسلام خبره شریعت راوړي، په تربوروالي تمامیږي. موږ په هغې تربوروالي دښمنۍ شروع کوو. دلته ایون چې سوشلیزم راغی په تربوروالي تمام شو. دلته چې کوم نظام راځي ځکه چې د معاشره په تربوروالي بنیاد ولاړه ده. نن نه به دا اعلان کوو چې زموږ تربوروالي نه ورورولي ده. زموږ ورورولي ده د یو بل سره. موږ د یو بل سره ورونه یو. هېڅکله خپل پښتانه د یو بل سره جنګ مه کوئ. د دې جنګونو نه راوتل دي، د ښځو حقوق ورکول دي. یو کان په دنیا کې داسې نشته چې په یو ګناه اتفاق سره کړی وي چې دا ګناه موږ خامخا کوو. موږ د خپلې خویندې لوڼو په حقونو باندې باسیته کام اتفاق کړی دی چې نه ورکوو. دا کار بند کستی. دا د خپلو خویندې باندې حقونه به مو ووهي. په خپلو خویندې باندې یعنې په خپلو خویندې هغه په وادولو باندې چکې چکې پیسې اخیستل. اول په سر ما د خپل کور نه دا ابتدا کړې ده چې زمونږ څوک هم زما خور ودېږي زه به 1 روپۍ نه اخلم په هغه باندې. ما اوس دغه کړي دي، 1 روپۍ به په هغه نه اخلم. زما خور دا چې زما د کور نه ځي، زه دومره نشم کولی چې دې ته څه سامان وکړم. نو دغه د ښځو حقوق به هم د دغې به خیال ساتو. د خپل کلیوال، د خپلو ورونو، د خپلو تربورونو دا جنګ جګړې پرېږدئ. زه کام څنګه وګټم؟ په یو خوا قام وایي انقلاب راولئ، په بل خوا په خیل خیل په هېڅ ځمکه سره لانجه ایستی. څنګه انقلاب راولو؟ ټول بې اتفاقه سره پراته دي. مونږ ته یو کار وښایئ، مونږ کام په اتفاق وکړو، د دښمن سره ډغره ووهو. هلته د دښمن مو په کور راننوت، مونږ هغه ته ورپاسو که دلته ورونه سره لانجه دي. دا کار بند کئ. دا په خپل منځ کې اتفاق مه کوئ. د پی ټي ایم نه څوک مرور دي، په څه مرور دي؟ صرف په دې مرور یې چې هلته پکوړې خوري.